السلام علیکم دوستانو، امید لرم ټول به روغ جوړ یې. دې ویډیو کې مونږ وایو 19 لغات او هغې سره مونږ مثالونه هم وایو تر څو لږ دقیق پې پوه شو او معناګانې به سره هم وایو. نو ویډیو تر اخره در سره وګورئ. لومړی مثال دی لومړی لغات دی accurate. accurate ویل کېږي دقیق یا صحیح، یا مونږ بعضې وخت وایو سم. accurate دقیق یا صحیح. لومړی مثال دی give accurate information to the police. give accurate information to the police. پولیس ته دقیق معلومات ورکړه، یعنی صحیح معلومات ورکړه. give accurate information to the police. پولیس ته دقیق یا صحیح معلومات ورکړه. یا ځان ته هم ویلی شي give me accurate information. ما ته صحیح یا دقیق معلومات راکړه. دویم مثال دی The teacher gave an accurate answer. The teacher gave an accurate answer. استاد سم جواب ورکړ، یعنی استاد صحیح جواب ورکړو. The teacher gave the give دویم حالت دی gave an accurate answer. استاد سم جواب ورکړ. absent. absent غیر حاضر. absent غیر حاضر چې موجود نه وي، غیر حاضر وي. لومړی مثال Two students are absent today. Two students are absent today. نن دوه زده کوونکي غیر حاضر دي. Two students are absent today. نن دوه زده کوونکي غیر حاضر دي، یعنی موجود نه دي، کلاس صنف کې غیر حاضر دي. بل مثال دی He is absent from work. He is absent from work. هغه له کار څخه غیر حاضر دی. هغه له کار څخه غیر حاضر دی. absorb. absorb جذبول. absorb ویل کېږي جذبول. لکه مثال، لومړی مثال وګورئ. A sponge absorbs water. A sponge absorbs water. sponge اوبه جذبوي. sponge اوبه جذبوي. بل مثال دی This cloth absorbs sweat. This cloth absorbs sweat. دا ټوکر خوله جذبوي، یعنی دا ټوټه، دا تکه یا دا جوړه، دا جامه څه شی کوي؟ خوله جذبوي. absorbs کوي. This cloth absorbs sweat. دا ټوکر خوله جذبوي. sweat ویل کېږي خولې ته. accept. accept منل یا قبلول. accept. I accept your decision. I accept your decision. زه ستا پرېکړه منم. زه ستا پرېکړه منم. زه ستا فیصله منم یا زه ستا فیصله قبلوم. I accept your decision. زه ستا پرېکړه منم. دویم مثال I accept your apology. I accept your apology. زه ستا بخښنه منم. کله چې څوک چا نه بخښنه وغواړي نو ته ورته I accept your apology. بخښنه دې قبلومه. absolve. absolve تهمت خلاصول یا بخل. absolve. لومړی مثال The judge absolved him of the crime. The judge absolved him of the crime. قاضي هغه له جرم څخه معاف کړ، وی بخلو یا خلاص کړو تهمت نه. The judge absolved him of the crime. قاضي هغه له جرم څخه معاف کړ. دویم مثال دی She was absolved from all blame. She was absolved from all blame. هغه له ټولو تورونو څخه پاکه شوه، یعنی ټولو تهمتونو څخه پاکه شوله، تهمت څخه خلاصه شوله. یعنی absolved from all blame د ټولو تهمتونو نه خلاصه شوه. accident. accident حادثه یا پیښه یا ویلی شو واقعه. داسې واقعه وشوه، داسې پیښه وشوه یا داسې حادثه وشوه. accident ورته ویل کېږي. لومړی مثال کې He had a car accident. He had a car accident. هغه د موټر ټکر وکړ. He had a car accident. هغه د موټر ټکر وکړ. دویم مثال There was a road accident today. There was a road accident today. نن یو ترافیکي پیښه وشوه. There was road accident. road accident ویل کېږي ترافیکي پیښه.
نن یو ترافیکي پیښه وشوه. accidentally هغه accident دا accidentally دا adverb دی. ناڅاپي یا بی ارادي تصادفاً. لکه لومړی مثال we met accidentally. we met accidentally. زموږ ناڅاپي ملاقات وشو. زیاتره وخت موږ کنه موږ ناڅاپه پارک کې سره ولیدل یا ملاقات هم وشو نو موږ ویلی شو we met accidentally. موږ ناڅاپه بی ارادي ملاقات وشو یا یو بل هم ولیدل. دویم مثال I accidentally broke his phone. I accidentally broke his phone. ما ناڅاپي د هغه ټلیفون مات کړ یعنی ما ناڅاپي د هغه ټلیفون مات شو. بی ارادي یکدم تصادفاً درنه د چا موبایل ماشي ته ویلی شي oh sorry I broke your phone accidentally. بخښنه غواړم ما نه ستا موبایل تصادفاً مات شو. ناڅاپي بی ارادي. بل لغت دی accommodate. accommodate ځای کول یا ځای ورکول. accommodate ځای کول یا ځای ورکول. لومړی مثال دی the bus cannot accommodate more passengers. the bus can't یا cannot. the bus can't accommodate more passengers. بس نور مسافر نشي ځای کولی یا نور ځای پکې نشته. the bus cannot accommodate more passengers. بس نور مسافر نشي ځای کولی. دویم مثال دی this hotel can accommodate 100 guests. this hotel can accommodate 100 guests. دا هوټل 100 ملمانه ځایولی شي یعنی دی کې د 100 ملمنو ځای شته دی. accommodate ځای کول یا ځای ورکول. لاست آخری لغت دی accomplish. accomplish سر ته رسول یا بشپړول پوره کول. accomplish سر ته رسول یا بشپړول یا تکمیلول مکمل کول. لومړی مثال دی he accomplished a difficult task. he accomplished a difficult task. هغه یو ستونزمن کار تر سره کړ یعنی هغه یو سخت ټاسک سرته ورسو انجام یې کړو پوره یې کړو. he accomplished a difficult task. دویم مثال دی I want to accomplish my dreams. I want to accomplish my dreams. زه غواړم خپل خوبونه پوره کړم. accomplish کوم پوره کړم. accomplish وی پوره کول بشپړول تکمیلول یا سرته رسول. دا د نن ورځې لغتونه.